أما بعد باب كراهة النفخ في الشراب. کتاب ریاض صالحین یوسلو دیارلسم نمبر باب دی په باره د دې کې چې د سکلو په لوښي کې پوکې کول دا مکروه دی، دا ښه کار نه دی. کله یو سړی اوبه څښي او په لوښي کې هغه دغه شانته یا ساخلي یا په دې لوښي کې پوکې کوي، نو یا داسې وي چې په دې لوښي کې خاورې یا کم داسې پلید غوندې شی خسړی وغیره، نو هغې ته پوکې کول دا مکروه دي. یا ځینې وخت داسې وي چې پیاله کې څوک ګرمې اوبه ځان ته واچوي یا چای واچوي، هغې کې پوکې کوي، دا هم شریعت کې ښه عمل نه دی، دا مکروه دی، دا نه دي کول پکار. اول نمبر حدیث ته عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه روایت ده چې یقینا النبي صلى الله عليه وسلم د سکلو په لوښي کې هغه پوکې دا منع کړی دی او د هغې نه نهي کړی ده. فقال رجل، یو سړي نبی صلی الله علیه وسلم ته وویل، کله چې د الله پیغمبر دا منع بیان کړه چې د سکلو په لوښي کې به څوک پوکې دا نه کوي، یو سړی پاسو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل، القذات اراها فی الاناء. ای د الله پیغمبره چې زه دغه د سکلو په لوښي کې یو ګندګي یا پلیتی قضا دغه شان د خاورې ته وي، خاوره یا بل شی زه د دې لوښي کې وینم، نو هغې سره به زه څه کوم؟ به خامخا سړی سي پوکي، زه به هغې سره د الله پیغمبر څه کوم؟ فقال د الله پیغمبر ورته ویل، احرقها، دغه اوبه واړوه، دغې لوښي کې چې څه شی دي دا واړوه، نور ځان له راواخله. قال دې سړي بیا وویله، انی لا اروى من نفس واحد. اے د الله پیغمبره ته موږ ته په لوښي کې به ساه نه اخلې، کوم چې د سکلو لوښی دی، نو یقینا زه خو په یو ساه باندې نه مړېږم، یا یو ګوټ باندې خو زه نه مړېږم چې د یو ګوټ وکړم یا د یو ساه باندې دغه شان ته یو ساه دې وکړم او بېرته دې خوله را دې خوا کړم او ته موږ ته په لوښي کې ساه مه اخله، نو په یو ساه باندې خو زه نه مړېږم، ډېر اوبه څښم، څښاک ډېر کوم. قال د الله پیغمبر ورته ویل، فأبني القدح إذن عن فيك. نسوك فأبني معنا فأعده وأخر، سوك فأبني القدح دغلوخ جداك، يعني دخلين سوك دغلوخ جداك إذن بدغ وقع عن فيك دخل خلينا، يعني سامن تو بس کی ستا ساتنګ شو ګډونه دی وکړل، نو په دې لوخي کې سا ماخله دار ځان جدا کا، سا بهر واخله، بهر سا واخله، سا چې برابر کړه به دغه شاته په دې جام باندې یا د سکولو په دې لوښي باندې بیا خپل کېده، بیا چې دغه شان د ساسته لنډه شوه بیا یې د ځان نه جدا کړه، دا سا بهر واخله، داسې مه کوه چې ته دغه شان د بوکي کې او خڼاره دې شروع کړې او پوز هم په هغې کې بوکي او دغه شان د سام په هغې اخلي، نو دا زموږ شریعت دا ناروا کړې ده، دا عمل ټیک نه دی. د الله پیغمبر ورته ویل دا لوښی د ځان نه جدا کړه، سا چې تنګه شوله بیا دا سا بهر واخله. دا بل روایت دی، دا مخکې م تېر شوی عبدالله بن عباس رضي الله عنهما روایت ته ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه. یقینا نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا د دې خبرنا چې په لوښي کې د څوک هغه ساه واخلي، لوښي کې د څوک ساه واخلي، او ينفخ فيه یا د په لوښي کې څوک پوکې وکړي. د دواړو خبرونه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی دا. لوښي کې تاسو کله خوله کېدی دغه شان ته په لوښي کې ساه مه اخله، ساه بهر واخله، او یا دغه شان ته په لوښي کې پوکې کول نو دا هم نه دي کول پکار، که هغه سړول وي، د ګرمو اوبو سړول وي یا د ګرم چیو سړول وي، او یا یو شی په دې لوښي کې پروت وي، ګیلاس کې پیاله کې هغه ته پوکې هغه د ځانه جدا کوي، ځینې وخت داسې کېږي، نو دا دې زموږ شریعت منع کړی ده. په دې روایتونو کې دا خبره چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم
خپل امت لپاره اسانتیا غواړي هغه چرته هم سختي نه غواړي نبی صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره رحمت دی هغه د خپل امت په هر څه کې خیر ساتي ګورئ ځینې وخت داسې وي چې په یو لوښي کې اوبه ډېري او ته د هغې نه دغه شان که په هغې کې ساه اخلي او بل سړی هم دغه شان د دې اوبو ته ضرورت لري که ته په هغې کې ساه واخلي حتما د هغې یو کرکه کېږي هغې یو کرکه دغه شان ستا هغه بوی ستا هغه د لاړو ستا هغه د تنفس ستا د بدن چې کوم هغه تنفس دی هغه هغې کې ور داخلېږي نو د هغې اړه نه کېږي چې هغه بیا وخوري هغه دغه شان ته هغه واخلي او هغه وڅکي که ته به درېو ساګانو باندې اوبه وڅکي او ستا به هر واخلي نو هغې هم بیړه غواړي چې هلکه د دې دغه شان ته خوراک وکړي بل دا صحت هغه صحت ډېر مهم دی په شریعت کې زموږ استاد الدین د شریعت د صحت خیال هم ساتلی دی په دې سره ځینې سړی بیمار وي ځینې سړی بیماري لري هغې لاړې به هغې کې شریکې شي خامخا دغه شان د الله په اذن او د الله په توفیق او مشیت باندې دا مرض کېدای شي بل ته ورشي نو دا نه دي کول پکار الله دې موږ تاسو په صحیح دین باندې عمل کو توفیق راکړي او په صحیح دین د الله تعالی موږ تاسو پوي کې وصلی الله علی نبینا محمد